رمضان نږدې ختمېدو ته و. په کلي کې هر څوک د اختر تیاری نیوه. بازارونه ډک و، ماشومان خوشحاله و، خو د احمد زړه دروند و. احمد یو غریب ځوان و، پلار یې ناروغ و، مور یې د خلکو کورونو کې کار کاوه. سږ کال رمضان د دوی لپاره ډېر سخت و. د افطار پر وخت به اکثره یوازې وچې ډوډۍ او اوبه وې، خو احمد به هیڅ شکایت نه کاوه. هغه به ویل رمضان د صبر میاشت ده. احمد یو پټ ارمان درلود. هغه غوښتل چې د خپل پلار لپاره نوی کالي واخلي د اختر په ورځ، خو جیب یې تش و. یوه ورځ هغه بازار ته ولاړ. خلک یې ولیدل چې کالي اخلي، بوټان اخلي، خو هغه یوازې ګوري. هغه زړه کې ویل یا الله، زه یوازې دا غواړم چې زما پلار خوشحاله شي. د رمضان 2 شپه وه. جومات ډک و، خلک په ژړا کې دعوې کولې. احمد هم هلته ناست و، لاسونه یې پورته کړل. هغه ویل یا الله، زه پیسې نه لرم، زور نه لرم، خو ته هر څه لرې. زما پلار ته شفا ورکړه او زما مور ته اساني ورکړه. هغه دومره په اخلاص ژړل چې شاوخوا خلک هم متاثره شول. بله ورځ احمد ته د کلي یو مشر راغی. هغه وویل زویه، ما پرون شپه تا په جومات کې ولیدلې، ستا دعا مې واورېده. هغه احمد ته یوه لفافه ورکړه. احمد حیران شو. لفافه کې دومره پیسې وې چې نه یوازې د پلار لپاره کالي واخلي، بلکې کور لپاره ښه افطار هم برابر کړي. احمد ژړل. هغه پوه شو کله چې انسان په اخلاص دعا وکړي، الله یې اوري. د اختر سهار احمد خپل پلار ته نوي کالي ورکړل. پلار یې په کمزورې مسکا وویل زویه، ته زما تر ټولو لوی نعمت یې. هغه لحظه احمد پوه شو اصلي خوشحالي پیسو کې نه ده، اصلي خوشحالي د مور او پلار په دعا کې ده. رمضان د دعا او صبر میاشت ده. اخلاص لرونکي دا هیڅکله ضایع نه شي. د مور او پلار خوشحالي تر ټولو لویه کامیابي ده.